له شپېتو څخه زیات زده کوونکي د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د یو شخصي روزنیز مرکز څخه فارغ شول. دغه زده کوونکي د موبایل ترمیم له یو 15 میاشتني روزنیز پروګرام څخه فارغ شول او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. خوشبختانه 15 نفره فارغ سو چې شاوخوا 10 نفر یې عملاً په کار باندې مصروفه دي. البته د موبایل او د زده کړې په برخه کې د هارډویر یا د سافټویر په دواړو برخو کې 15 میاشتنۍ عملي زده کړې او همداسې تخصصي زده کړې وکړي. انشاءالله رحمان خاص نیت هم دا دی چې دغه بیکاره ځوانان دلته د موږ سره په کار شي، خود کفا شي دغه ملک ته او د خارجي ملکونو نه دغه سختو سفرونو نه د بې ارزښته مشکلاتي سفرونو نه دوی وګرځول شي او دلته مصدر د کار خپلې کورنۍ ته خپلې جامعې ته وګرځي. فارغ شوي ځوانان هم خوشحاله دي او وایي چې اوس کولی شي کار وکړي او د خپلې کورنۍ لپاره له دې لارې نفقه برابره کړي. شکر الحمدلله درس مې تمام کړی. دغه د سافټویر او د هارډویر دواړه برخې مې ویلې دي او اوس حالا یم زه خپله یو غزني ولایت کې یو غټ دوکان لرم او خپل عاید ترلاسه کوم چې خپل مشکلات په حل کړم. داسې و د اطلاعات فرهنګ له خوا ډېره همکاري وه له موږ سره چې همکاري مو وکړه او موږ یې ټول سپورټ کړو او بل زموږ استاد رحمت الله زاهدي دغسې کورس یې جوړ کړی دی نو داسې مو ټول خلکو لپاره ډېر ستونزمن ثابت سو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم 160 زده کوونکي د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له روزنیز مرکز څخه د کمپیوټر پروګرامونو په برخه کې فارغ شول او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل.